پکتیا هغه ولایت دی چې د نورو کرنیزو بوټو سربیره پکې د زعفرانو ارزښتمن بوټی هم ښه حاصلات ورکوي. په دې ولایت کې د یاد بوټي د لا دود د نشهیي توکو د کرکیلې مخنیوي او د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا په موخه کرنې ریاست د مرکز ګردیز په شمول د 6 ولسوالیو کروندګرو ته د زعفرانو 15,000 کیلوګرامه تخمونه وویشل. د زعفرانو تخم بزګرانو باندې ویشل کیږي. مرکز، زرمت، زازیاریوب، جانخیل، میرزکه، نجمنګل او همداسې سید کرم ولسوالیو کې به دغه 10 نمایشي جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومن زیاتوي چې د اړوند وسایلو سربیره بزګرانو ته د زعفرانو بوټي کرلو او پالنې په موخه لازمې لارښوونې هم کړي دي. دوی دپاره ماشینونه هم ورته ورکړي، وسایل مو هم ورته ورکړي دي چې دوی د ګل په وچولو کې، راټولولو کې هغه تخنیکي اړخ چې د کرنې ریاست پورې اړه لري دغه ټرینینګونه موږ وخت په وخت باندې دوی ته دایروو. د پکتیا ولایت کروندګر وایي د زعفرانو بوټي لپاره کافي حاصلخیزې ځمکې لري چې له دوی سره به د دا ډول کرنیزو تخمونو ویش د اقتصادي پیاوړتیا او د نشهیي توکو د کرکیلې مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي. نو مو د دولت نه ډیره مننه کوو چې د موږ ته یې زعفران راکړل. خدای دې وکړي چې دا نتیجه ښه ورکړي او د دې نشهیي توکو نه خلک لاس واخلي، د حلال رزق ته مخه وکړي. دا زعفران چې دی د وطن لپاره ډیر فایدهمند دي د نورو نشهیي توکو بوټو په بغه. د پکتیا ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د دې ولایت له بیلابیلو سیمو شاوخوا 20 کیلوګرامه د زعفرانو حاصلات راټول شوي وو چې له دغو ویشل شویو تخمونو به د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. ان شاء الله د دې چې وکړل راځو